رب العالمین په دې صورت کې د یوسف علیه السلام څلېرویشت کرته ذکر کړی دی او د یوسف علیه السلام واقعه پوره په دې صورت کې ذکر ده. په بل صورت کې د یوسف علیه السلام قسم نه ده ذکر. یوسف علیه السلام څوک و؟ ډېر عبرتونه دي پکې، ځکه دا واقعه تاسو ته بیانوم د مسلمان دپاره او د انسان دپاره او خصوصا د نبی علیه السلام د امت دپاره په دې کې ډېرې د الله تعالی د قدرت او زمونږ د عبرت نښې دي چې هغه راته یو زه ورسره بیانوم. یوسف علیه السلام چې د هغه د پلار نوم یعقوب علیه السلام، دیم پیغمبر او پلار هم پیغمبر. د یعقوب علیه السلام د پلار نوم اسحاق علیه السلام او د اسحاق علیه السلام د پلار نوم ابراهیم علیه السلام. نو یوسف علیه السلام د ابراهیم علیه السلام د نوسي زوی شو، څه ته چې زمونږ پښتانه کړوسې وایي. په خپله پیغمبر، پلار پیغمبر، نیکې پیغمبر، د نیکه پلار پیغمبر. او یو ځل د پیغمبر علیه السلام نه تپوس کېږي چې بهترین او کریم او عزتمند انسان څوک دی؟ نو پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي الکریم ابن الکریم، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن ابراهیم ابن اسحاق ابن ابراهیم. عزتمند چې پلاریم عزتمند دی، نیکیم عزتمند دی او د نیکه پلاریم عزتمند دی. هغه څوک دی؟ یوسف دی. یوسف ابن یعقوب، یوسف د یعقوب علیه السلام زوی، یعقوب د اسحاق علیه السلام زوی او اسحاق د ابراهیم علیه السلام زوی. دا زوی د هغه پلار، د هغه نیکه، د هغه د نیکه پلار، د دې د عزتمند خاندان د آدم علیه السلام په بچو کې بس څوک نه دی تېر شوی. یعقوب علیه السلام اوسېده کوم ځای؟ په فلسطین کې، موجوده چې څه فلسطین ورته وایي، د بیت المقدس په خوا کې، او دا د شام علاقه وه. د یعقوب علیه السلام 12 زامنو، یوسف علیه السلام د دې یو بل ورور بنیامین، دا خپل منځ کې سکرونه، پلار یې یو مور یې یو، او دا باقي 10 وروڼه چې د دوی کوم دا د دې میرني وروڼه وو، پلار یې شریک او میندې جدا وې. رب العالمین یوسف علیه السلام له داسې صفتونه ورکړي او ناشنا حسن الله ورکړي چې د پلار ورسره غیر اختیاري محبت او مینه وه. د یعقوب علیه السلام د پلار ټولو بچو سره مینه، لیکن بعضې بچې قدرتي طور غیر اختیاري طور پلار ته نسبتا ګراني د نورو بچو په نسبت. نو کم محبت چې د اختیار نه باري د زړه مینه په هغې رب العالمین نیول نه کوي. نو یعقوب علیه السلام ته خو پته او اخلاق ورته معلوم د یوسف علیه السلام، او دا یعقوب علیه السلام خو پیغمبر هم هغه ته دام پته وه چې د ما دا نوسې، دا ما دا زوی یوسف، ده کې هغه نښې دي صفتونه دي چې دنه به رب العالمین یو لوی سړی جوړی، پیغمبر به ته الله جوړی. په دې وجه سره مینه نور هم زیاته وه. او په کشرانو زامنو کې دا کشر زوی بل مور هم وفات شوې وه. د یوسف علیه السلام خپله مور او د بنیامین خپله مور وفات وه، او بیا د دوی ترور د مور خور هغه یعقوب علیه السلام په نکاح غشتې وه. نو چې کوم بچې د هغه مور مړی نسبتاً چې ښه پلاري، نو هغه بچې ورته داسې بېکس او بېڅوکه ښکاري، نو د پلار په زړه کې د هغه مینه محبت نور هم زیاتي. نو چې خپل شرافت او اخلاق او خوبصورتي یې وه او پکې د پیغمبرۍ هغه نښې نښانې آثار و چې مور هم مړه وه، نو په دې نسبت د یعقوب علیه السلام د نورو بچو په نسبت د یوسف علیه السلام سره مینه زیاته وه. یو ځل یوسف علیه السلام راغی او د پلار ته بابا ما بېګا خوب ولید، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. د شپې مې خوب ولید 11 ستوري او 9 سپومې، دا ما ته په سجده پرېوته. چې پلار ته خوب بیان که، پلار خو پیغمبر اپوی شو، ورته وی بچې پام کوه ګورې دا خوب چاته بیان نه کړي. یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. بچې ګورې پام کوه چې دا خوب د دې وروڼو ته بیان نه کړي، ځکه هغه ته پته وه چې زما د نورو زامنو د یوسف علیه السلام سره حسد دی او بغض دی، او په دې وجه ورسره بغض و چې د پلار د سره مینه ولې زیاته ده، مونږ سره کم او د سره زیاته ده. پلار ورسره محبت ولې کوي، د ده ولې زیات خیال ساتي. نو بچي اسم په زړه کې در سره بغض دی، حسد دی، او که دا خوب دی ورته بیان که، نو ګورې هغه بغض او حسد یې نور هم زیاتېږي.
اسنا شیطان به درته ولم سیدارونه او تا ته سازش جوړ نه کی سکیم درته جوړ نه کی او ضرر درته ونه رسه اپ په پوه شو چې دا یو لستوري خدای یو لسرونه دي او نور اوس په مې د یوسف علی السلام د مور او پلار دي لکه تروري په نکاح غشته و پلان نو بس میرا مورم مورین نو دا مور او پلار دا نور اوس په مې او یو لستوري دا دارونه دي دا ټول بستا دا تعظیم او ستا د عزت طرف ته ټیټیږي او ستا عزت بکای دا به ټول ستا تابع کیږي په آخر وخت کې نو بچي ګوره کدا خوب دي ورونو ته وي ورونو ته دا پته ولګی دا چې مونږ په آخر وخت کې د یوسف تابع کیږو نو اسین در سره بغض او حسد دی سسکی مو سازش په درته جوړ لیکن دا خوب په یو طریقه د یوسف علی السلام ورونو ته ورسید چې هغه ته ورسید هغه خپل منځ کې سره راغون شو لسرونه یو خره د خپل سکه دی نه زیاتی چې کم لسرونو هغه راغون شو او په خپل میاس کې میټینګ او مشوره شروع کړه یره د یوسف سره دی خو زمون رور دی پلار مینه ډیره کوي زمون په نسبت خیال ډیر ساتي او ډیر محبت وسره کوي ډیر ځان تر نږدې کوي دا خو زمون د پلار خنه کوي او دا فطری خبره ده چې د دوه یا درې زامنې د انسان او پلار یو سره مینه کوي د دې نورو بچو بیا پلار ته غوسه کیږي مور ته غوسه کیږي چې ها ادم زوی د مونږ د زامن یو دا غډیر خیال ساتي زمون خیال نه ساتي نو پلار ته غوسه کیږي او غرور ته غوسه کیږي دا یو انسان کې فطرتن یو سیس پروت دی دا د انسان د فطرت تقاضا ده نو هغه لسرونه غوسه او چې خمون خلا مخکې نه ورته غوسه چې پلار وسره مینه کوي محبت وسره کوي ځان ته ډیر نږدې کوي او دا خلا سبب دی لوی سړی به د نه جوړیږي او موږ به د سجدې کو موږ به د چټیږو د سلامونه بکو دا موږ نشو زغمل خصبه کو یو ورې اچ مړی کو اقوا به بوزو مړ به دې کې یو مشهور يهودا دا غلا خپل رورو هغه وته وینا ګوري پام په مړی نه اکه کم استم زمون میرانه رور دی خورور هم دیکن پلار هم شریک دی نو فوجلم نه پیردو کیږي وجنو بینا نوی خامخه وجنو وی ګوره کمړم کو نو خبره د مرګ نه پټیږي خامخه 15 کاله لس کاله 2 کاله شل کاله ار کاله چینو پته برستو لګي چې دې مونږ ملک او زمون پلار پیغمبرم دی نو سبا براته خیریو کی هزار براتو کی او یا زمون پته بو لګي نو برباد او تباہ بش وجنو خوینا خبیا به سره سکو وی دا سبو کو چې تلری زنګل ته به بوزو الته به په یو کوي کې ورو غرزو بس مونږ به اخلاص د قتل نه به مونږ بچ شو په مونږ به د قتل الزام نه لګي او د مرګ د ګنا نه بم بچ شو او کوي کې به غردو که چې ته چارو وستو نو چاته بس پته لګي چې دا سوپ تیوړي به او که پکې مړ شو نو مړ دي شي پکې د لاش به پتاونه لګي چې دلته وجنو خلاشي معلومیږي بس کوي ته به غردو خپل کار به کوي سال خالته به سنگ بوزو نو خپل مس کې میټینګ کو پلار لراله ای بابا مونږ تعالی راغلی مونږ همیشه سیل کو او خکار لزو چکر لګو او زمونږ دا کشر رور یوسف چې زمونږ وسره ډیره مینه د استام دی خوښ دی دیم دې دل مونږ بوزو چکر به پیو لګو منډه ترلې به وي خکار به کی خوشاله بشي پلار وته نه بچی دی خود نه پریدو ځان نه جدا کو بیا ولرال بابا نا مونږ سره به خامخا پریدي او دی مونږ لازمن بوزو او ته په مونږ یاري کې ته به مونږ سره zarar ورسو دا زمونږ رور نه دی ته زمونږ پلار نه تا به مونږ خپکاو دا خو زمونږ کشر دی زمونږ رور دی او مونږ غواړو چې دی مونږ بوزو چکر پیو لګو سیل پیو کو یعقوب علیہ السلام وتوی انی اخاف ان یاکله الذئب وانتم عنه غافلون بچی ګور زه یریګم اصله شرم خیدنه نو تتای شرم خيونه خوري تاسو په خپل سیل کې په منډو ترلو به غشي بوله اسونه بس غلوي او اسنه چې زماده بچی دنه چې د شرم خونه تتای شرم خيونه خوري دا ولی یا یعقوب علیہ السلام دا ټکی ولی و چې شرم به تختی یو کوی په دغه ځنګل او په علاقه کې شرمخان ډیر زیات او دویم د یعقوب علیہ السلام دوی ته اشاره و چې تاسو شرمخان یې تاسو یې نه خوري ګوري تاسو شرمخان یې رانه نه خوري ماته نه کې او یا په دې ځنګل علاقه کې شرمخان ډیر دي نو اسنه شرمخونه تختی وینا بابا اس فکر چېونه کې او دی به مونږ سره منډه ترړې وای چکرې به ولګي او مونږ به حفاظت کو په حفاظت به واپس راوړ
چې پلار یې پوره مجبور کو نو دی ځان سره واغشته. دی د 12 یا د 14 کالو په دغه وخت کې یوسف علیه السلام ځان سره په مخه کړ. نو د پلار په مخ کې خو به کله په یو مخ کولاو او کله به په بل مخ کولاو، کله به اوچت که په غیږ کې به ونیوه او کله به بیا په ځمکه باندې کېنه. او پلار ورسره بار وته دې وجې نه. بچو ګورې ډېر پې یېرېږم، تاسو خو زلمي خو زما د دې بچي به ګوره ډېر خیال ساتئ. لسې مېرني وروڼو یو دیش بنیامین دې پاتې شو، هغه وروسته دی لا ماشوم. د پلار چې تر څو پورې ورته نظر و هغې پورې به یې دی کله یو یې اوږې ته او کله بلې اوږې، کله به یو ښکله او کله به بل ښکله. خو چې کله د پلار د نظر نه غیب شو د اوږې نه یې ځمکې لره وبره لته یې وله ورکړې، دیکې یې وله ورکړې. د وې ښه تاسو خو زه د پلار نه څونه په مینه راوستم، په ما سیل او چکر یې لګوې، اوس مې وهې نو د یو ورور نه به یې بل ورور له منډې کړې چې ما را دنه خلاص کا. نه هغه به ولې لته ورکړه ځمکې له به یې راوبرو نو بل له به یې منډه کړې، نه هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې، نه هغه به لته ورکړه نو بل له به یې منډه کړې. لکه بال غوندې چې خلک یې پلته وي دقسې پلته به یې و. او ورته به یې څه وې وې ځکه نو اوس هغه 11 ستورو ته دې اواز کړه چې دې رانه خلاص کړي. هغه نور او سپومې ته دې واچي اوس دې رانه بچ کړي. ته خو یې ما ته به نور او سپومې 11 ستوري سجدې لګوي. هغې هم پوه شو هغه هم د پیغمبر بچي چې دا 11 ستوري مونږ یو، نور او سپومې د مور او پلار دي، دله به الله عزت ورکوي او مونږ به ورته کوس پاس کېږو. دا چې ته مونږ برداشت کوو لته به یې ورکوې شا به هغې 11 ستوري دې راوله چې دې رانه بچ ځکه نه هغه نور او سپومې دې راوله چې دې رانه خلاص کړي. دې غریب ورته جاړې چغې ورته وه. په دغه وهلو او ټکولو باندې یو لوی ځنګل ته بوت او په هغه ځنګل په دې منځ کې یو شړک وي. قرآن حکیم کې ورته الله غیابات الجب وایي. غیابات غیابه عربی کې هغه ځای ته وایي چې شړ او دشت او بیابان او تیاره ځای وي، داسې پټ ځنګل د تیارو ځای. او جب هغه کوي ته وایي چې هغه کچک وي غاړه یې پخني. نو داسې کوي چې هغه د تیارو نه ټکي ډېر اوږد وي. هغه غریزه علاقه وه نو په هغې کې اوس هم په دې ممندو کې یا په دې نورو قبایلي علاقو کې تاسو که کویان وکتل هغه ډېر زیات ژور وي. هغې کوي ته یې ورسو بویت نو چې کوي له به یې غورځو دیکه به یې ورکوله نو دې به ور پورې کلک ونښته. ای ظالمانو ما څه ګناه کړې ده، ما در سره څه بد کړي، خوب خو ما لیدي نو په قصد خو مې نه دي لیدي، دا خو ما ته الله پړکې اچولی. لته به یې وله په دا خېټه کې ورکړه. زه شا به هغه ستورو ته دې اواز کړه چې اوس دې رانه خلاص کړي. هغه نور او سپومې ته دې اواز کړه چې دې رانه بچ کړي. نو دې به پورې نښتې او نه به جدا کېده. نو کمیس یې ته وویسته او لاسونه یې وله شاته وتړل، خپې یې وله وتړلې او اوچت یې که او په درز باندې کوي ته وغورځه. دا رب العالمین په خپله دا واقع قرآن حکیم کې ذکر کړي چې کوي کې وغورځو. رب العالمین څه چلو روایاتو کې راځي چې جبریل علیه السلام وله الله راولېږه چې دې یې سینګ وغورځو. جبریل علیه السلام کلک ونیو په کوي په دا منځ کې چې دې کاڼي ته یو بوته ونه رسېږي او د کوي په دې ډډ کې په دې غاړه کې یو تیږه راوتې وه. جبریل علیه السلام اوچت واغېشت، هېڅ قسمه تکلیف ورته ونه رسېد او په هغه تیږه باندې کېنه. او چونکې را دنه یې جامې ایستې وې، کمیس او پرتوب دواړه یې تېستې وو. د جنت نه یې ولې یو مزېدار او خشته ښکلې د ریښمو کمیس راوړی و، هغه کمیس یې ورته واچي او ورته څه وایي وی هېڅ فکر چې ونه کړي د رب العالمین د طرف نه مونږ به تا د دې کوي نه وباسو، دا د الله حکم دی. او دا رونه تا د دوی دا سکیمونو باندې به تا مونږ خبره وو، دې رونو ته به دې پته لګي. بیا دا واقع به مونږ په دوی باندې ښکاره کوو. یوسف علیه السلام بس په هغه کوي کې کېناست چې دا کم مشر ورور یهودا دې لږ لسوان دی، دې به د دې نورو ورونو نه پټ راته او څه ډوډۍ موډۍ به یې راوړله ورته به یې غورځوله، اواز به یې ورکړه، ډوډۍ به یې ور غورځوله، اوبه به یې وله راوړې یو لوښي کې هغه به یې ورته ور غورځوله. یو ورځ ورپسې راغی، په بله ورځ راغی، یو څو ورځې پرله پسې چې راغی چې څو ورځې تېرې شوې چې دې راغی اواز یې ورکړ یوسف، ول اواز نه ورکړی. بیا اواز ورکړی یوسف، بیا ول اواز ورنه. او بس وی معلومیږي دا چې زمونږ هغه ورور په دې کیو کې چې ته مړه مړ شوې
قدرت رب العالمین چې څوک بچ کوي د چا پلار ورته نقصان نشي رسول. دا زمونږ ایمان دی چې الله د انسان ملی او د الله امداد کوي، د دنیا یو طاقت هغه ته نقصان نشي رسول. او چې کله د رب العالمین خپل حفاظت اوچت کړ د ماشي د لاس نه، نمرود د ماشي د لاس نه تباه برباد شو. او دا ابرهه لښکر دا د توتکرو د کاڼو په زیری باندې رب العالمین تباه برباد. اصل چیز د الله حفاظت دی. کله چې د الله نه سوال کوي، دا سوال کوي چې یا الله مونږ په خپل حفاظت کې محفوظ وساته. بچ الله دې په خپل حفاظت کې محفوظ ساتي. قسم دې کې د دنیا یو طاقت دی دې خپې ته دې نشي کته. دا الله خپل قدرت خي. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. دا عبرت نخې دي پکې د یوسف علیه السلام او د روم پر یو واقع یو قافله په دې لاره راتېرېدله. نو دې قافله کې به بعضې کسان دو چې هغوی به ګیا پسې ګرځېدل، چا به څاروي به کول، څوک بوبو پسې ګرځېدل. نو کومه ډله چې د دې قافلې هغه په دې باندې ماموره وه چې تاسو لړ شئ اوبه وګورئ، هغوی چې راغلل تکبیر وکړ، زر یې بورقه راواغېسته او هغې کوي ته ښکته کړه. چې کوي ته یې بورقه ښکته کړله او بورقه ویښته ورسوله، نو یوسف علیه السلام سره بورقه وجنګېدل. بس پړي پورې دې کلک ونښته. هغه به ګټه بورقه وه، یو کس به نه شو رایستی، ابه په پنځو شپږو کسانو بلکې د دې نه په زیاتو به هغه بورقه خلکو رایسته. اوس هم په دې اوږدو کویانو باندې غټې غټې بورقې چې دوی بورقه رایستله بو قدره نه ده. خیر په ډېر زور او په وجودونه به هغه زمانه کې د خلکو مضبوط پهلوانان په ډېر زور او په ډېر لوی طاقت باندې بورقه راوچته کړه. چې راوچته یې کړه اوس یوسف علیه السلام ورپورې نښتل. ښه مزېدار خشته ټیک ټاک جمدې روغ صحت واد چې راویې ویسته ورته یې وکتل. یا بشرا هذا غلام. او خوشحاله دا خو مزېدار خشته هلک دی، ډېر جس خوشحاله شو. یو خو په دې خوشحاله شو چې یو مزېدار خشته هلک راته الله راکړه. او هغه زمانه غلامان وه، غلامان به خلکو خرڅول. یو خشته هلک دی، زه بس دا به مونږ خرڅ کړو او بلا پیسې به پرې وګټو. لاړل نورو ملګرو ته الو مونږ خو دغه د کوي نه په بورقه کې هلک یې نښتې دی هم راویست او ډېر ښایسته او خوبصورت هلک. نور ملګري هم خبر کړ ای بس چپ شئ غږ مه کوئ. ګو به ځو یو ښار ته کومه طرف ته چې زمونږ قافله ځي او په هغه ښار کې به مونږ خرڅ کړو، بلا پیسې به راله وګټو. یهودا چې کوي ته ډوډۍ غورځوله دی ونه مونته یو خوا بل خوا یې منډې ترلې شروع کړې چې دې چاروخ کې دی او که مړ دی په دې کوي کې. چا ورته ویل څه کې؟ یاره وی هسې ګرځم دلته خو څوک نه دي راغلی. وی یو قافله هغه ځای کې ناسته ده چې دې ورغلې دی هغه قافلې والا هغې ته یې کتلي دي یوسف علیه السلام یې څه کړی بس ورمنډه یې کړی. وی دا هلک مونږ له ماله راکړي. هغې ورته وی دا خو زه هلک مونږ تاله نه درکړی. وی نه دا زمونږ غلام دی، زمونږ برایې دی. او په یوسف علیه السلام یې دبه وګورئ که ال دې ووایي نو دې د سرمن وباسو ووجنو دې پرېږدو دې. وروڼه یې خبر کړه او قافلې والا ته ووایي چې دا زمونږ غلام دی او زمونږ نه دې تښتېده را تښتېده به دې کوی کې مې غورځولی دی او ډېر بد اخلاقه دی او ډېر بد خویه دی او غلا غلطي به یې زمونږ نه کوله. مونږ له دا خپل غلام راکړې. قافلې والا ورته ویې نه مونږ یې نه درکوو. خیر جوړه په دې وشوه چې دا به در باندې مونږ در خرڅ کړو. بس قافلې والا ولا 12 درهمه ورکړل او څو 13 درهمه یادې معمولي لږې پیسې. وشروه بثمن بخس دراهم معدوده وكانوا فيه من الزاهدين. په 13 یا په 12 درهمه باندې د خپل لور خرڅ کړه په قافلې والا. پیسې یې واخېستې خپل منځ کې تقسیم کړل. چې دوی کله پلار له لاړل د شپې ماسخوتن نو جړه انګولا ده او لویې چغې سورې دي. د کلي خلک ورته راغلو چې څه چل دی؟ وایي زمونږ غرور یوسف زمونږ نه شرمخ وتښته مړی. پلار یې راووته خو پوه شو چې څه چل خو شته. چې راووت بچو ولې جاړی؟ وایي بابا مونږ نه هغه ستا زوی یوسف چې دی نه هغه شرمخ وتښته. او په یو روایت کې راځي چې یو شرمخ دوی رانیولی و، هغه کې پړی اچولی او یعقوب علیه السلام لی راوسته. وایي شرمخ رانه ستا زوی وتښته. وی شرمخ زما تاسو ته ما نه وي چې شرمخ زما زوی به نه تښتی او تاسو به غفلت کوئ. وی نه بابا مونږ هم ډېرې منډې وایې دم ووالې. اخره کې دې ستړی شو جامو ته هم کېنه نو مونږ منډې ترړې والې چې مونږ راتلو شرمخ دې تښتولی و.
او شرمخ هم دا دې رانیولې دی اوس چې ته ورسره څه کوې نو بس تا مخکې به دې شرمخ تا زویشلولی او کمیسې د ګډې یا د چیلې یا د اوسې په وینه کې لړلې و هغې یعقوب علیه السلام له ورپوي دا ستا د زوی کمیس دی او دا هغه وینه ده ستا د زوی دا هغه بچي موږ څوک په شرمخ وتښتو موږ خو خیال ساتو یعقوب علیه السلام چې کمیس ته وکتل نو کمیس شلېدلی نو ټیک ټاک و وی ډېر هوښیار شرمخ و چې زما زوی وجه و کمیس یې ترې روغېستی دی شرمخ خو چې هلک شلی خو کمیس د هغې نه مخکې شلی کیر پار کي نو دا دونه هوښیار شرمخ دی چې زما د زوی نه روغ کمیس وویسته او بیا زما زوی خوړلی دی او دا شرمخ ته وی او وی وایه شرمخه دا د پیغمبر معجزه ای په هغه ذات چې ستا قسم یې رښتیا وه چې کوم ذات ته پیدا کړی او دا دواړه جهانه پیدا کړي زما زوی دې ولې خوړه وی شرمخ په سره خبرې شروع کړې چې یعقوب دا من دې دروغ وای زه دوی په جال ښکار کړم او رب العالمین په مونږ حیواناتو د پیغمبرانو او د هغوی د بچو وینې او غوښې حرامې کړي وو دروغ وای دروغ نه قال بل سولت لكم انفسكم امري انفسكم فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بس وی لدته یو خبره خشته کړې وه او زما زویم زمانه غیب کو زه به صبر کوم او رب العالمین چې دی هغه ما سره په دې کې امداد کوي یعقوب علیه السلام د خپل بچي پسې جړل دومره د زوی پسې وجړل چې سترګې د جړا د وجې نه ړندې شوې وابیضت عیناه وهو کظیم زړې د غم د وجې نه او سترګې د جړا د وجې نه مکمل ړندې شوې نظر یې لاړ ختم شو او هر وخت به الله ته جړل چې یا الله زما بچي یوسف خو ما سره میلاو الله ورسره وعده کړې وه دې تمه و چې ماله به دا خپل بچی الله راولي خو کله به راولي 1 کال پس 2 کاله پس 3 کاله پس 10 کاله پس او څه پته لګي چې زما په بچي به څه ژوند تېرېږي ته چا غلامۍ کې به ګډې چیلی به سره کوم ځای به نور ته به سوري ته به هوا ته به یخنۍ ته به ګرمۍ ته به دا خو ډېره ګرانه خبره ده الله تعالی د مسلمان د دې صدمې نه وسات قافلې والا یوسف علیه السلام بوته مصر ته د مصر ښار د مصر په ښار کې خرڅاو نو چې خرڅاو یې نو بولی پې شروع شوه د ټولې دنیا چې څومره حسن رب العالمین په دې دنیا کې ایښودی د هغې حسن نیمه رب العالمین دله ورکړی وه لکه نبی علیه السلام فرمایي چې رب العالمین د دې دنیا نیم حسن ورکړی دی به څونه خشته بل پکې خشته او صاف الله ایښودی خشته اخلاق پکې الله ایښودی نو بولي پې شروع شوه نو قیمت یې دې حد ته ورسېده چې یو سړي پکې یو سوداګر وی چې د ده دې به په تله کې واچو نو چې څومره سره زر د ده د وزن برابري په هغې ځاله دې حد ته قیمت ورس په لاره باندې د مصر وزیر خزانه تېرېده عزیز مصر چې هغو قتل بولي شروع ده او خلک صفتونه هم کوي تماشې هم خلک راغلي دي هلکه وی څه کیل دی وی دا یو قافلې والا چېرته یو غلام راوستی دی خرڅی دی دا دومره ګڼه ګوڼه دا د څه ده وی هغه ډېر زیات خشته هلک دی ډېر خوبصورته دی او ډېر ښو اوصافو والا دی نو د هغه قیمت چا سره نه برابرېږي او بولي پې شروع ده چې عزیز مصر د مصر وزیر خزانه ورغې ورته یې وکتل قدرتي د ده مینه ورسره رب العالمین پیدا کړه اوس الله څه کوي د پیغمبر د غېږ نه الله کوي ته ورسو او د کوي د ویښ نه رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته اوس رسوي خو الله چې څه کوي د انسان په عقل کې نه تېرېږي بهر کیف چې دی بادشاه ورته وکتل محبت پیدا شو وی څومره ته بولي ورسېدله وی دا مخامخ سوداګر اخلي او دی وایي چې د دې په تله کې باچومو چې څومره سره زر د ده سره په تله کې په وزن کې برابرېږي په هغه یې اخلو وزیر خزانه وی عزیز مصر وی زیره دې نه پرزیات والو وی په څو یې اخلې وی چې دا مالک یې څومره غواړي په هغې یې ده نو مانګي قیمت ته چې څومره پیسې غواړې بس هغه وایي چې دا هلک د نه دوال هغه وی ښه دومره د دې نه زیات سره زر او دومره دراهم او دنانیر بس حکم یې وکړه هغه پیسې وله ورکړې او یوسف علیه السلام یې ځان سره پاس باندې سور کو پورته بو رب العالمین د بادشاهۍ دربار ته ښځې دی بوته د ښځې نوم یې زلیخا دی وی ښځې او ماشوم مې راوسته او ډېر ښه هلک دی ځان سره یې لویوه تربیت یې کوه خو د دې عزیز د دې وزیر خزانه د مصر بچې نشته نارینه اولاد یې نشته وی داسې کار دی چې دا هلک ډېر ښه دی مونږ ته په ده باندې الله تعالی ډېره فایده ورسوي هغه دا دی چې مونږ به دې خرڅ کړو ډېرې لویې پیسې به رالو کړي او که د ښو اخلاقو خاوند و په بچیوالی په زویوالی به یې ده وساتو
یا به ځان سره بچي کو او که بچي نه نو خرڅ به کو نو موږ ته به دومره فایده ورسوي چې زبردست تجارت کې به موږ ته ډېره لویه ګټه به ورسوي چې زلیخې ورته وکتل د هغې ورسره مینه د دې خاوند په نسبت د هغې نه هم زیاته شوه یاره سړي یې داسې به وکړو چې د تجارت دا نوم به تېره منځ بس لوی به کړو اسین زما استاد زوی نشته به دا زمونږ زوی شو وی ډېره ښه ده ښځه اخوا په یوسف علیه السلام په یعقوب علیه السلام په پلار یې غم تېر دي اخوا د بچو هغه د بغض او د حسد هغه دروازه الله کولاو کړه هم په پلار معلومه شوه دې خوا دې کوي ته ورسېد سوداګر راوویسته په مینه او په محبت باندې رب العالمین د هغې لږې مینې محبت د وجې نه هغوی ته څومره پیسې ورکړې او دې خوا رب العالمین د بادشاه دربار ته او د یو وزیر کور ته راوسته الله ګورې دا ښیي ډېر زیات عبرتونه دي پکې یو خدا چې په لویو خلکو څومره لوی خلک وي هغه مشکلات او غمونه به ډېر راځي لکه په یعقوب علیه السلام څومره غمونه راغله او دویم دا چې په بچي باندې یوسف علیه السلام نه وروسته رب العالمین ډېر لوی سړی جوړی نو څومره پریشانې او مصیبتونه پرې راغلل الله قرآن حکیم کې فرمایي ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا دا طالبان پې پوهېږي چې سختي لږه ده او هغې سره اساني ډېره زیاته رب العالمین راوړي او پښتانه م وایي که نه وایي سختې پسې راتت نو په یوسف علیه السلام رب العالمین دومره سختي راوسته کوي ته ورسېد د هغې نه پس به الله راته راولي دا هم تا ته الله یو عبرت او یو سبق ښیي که در باندې پریشاني راشي او سختي راشي نو الله ته فریادونه شروع کا ګیلې او شکوې د الله نه مه کوه فریاد شروع کا رب العالمین به د هغه سختي او هغه مصیبت په خوشحالو باندې بدل کړي او بل لوی عبرت پکې څه دی ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی د یعقوب علیه السلام رونو بچو د خپل رور یوسف علیه السلام سره بغض او حسد شروع کړ نو نقصان یې چاته شو ټیک ته ظاهر کې پلار ته هم ضرر ورسو رور ته هم ضرر ورسو لیکن د رب العالمین په نس مختورن څوک شو همدغه د یعقوب علیه السلام زامن د یوسف علیه السلام رونو ګورې بغض او حسد ډېر خطرناک شی دی ډېره لویه ګناه کله چې یوسف علیه السلام او د زلیخې منځ کې مسله راله او یوسف علیه السلام متعلق ماشوم بچي ګوی ورکړه چې د یوسف علیه السلام کمیس وګورئ که دا د مخې نه شلیدلي مخکنی لمن نو غلطي د حضرت یوسف علیه السلام ده او که کمیس د شا نه شلیدلي نو معلومیږي دا چې ده به منډه والا تښتېده به زلیخې به کمیس راښکلي غلطي به د هغې وي چې دې کله کمیس وکته فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن ان كيدكن عظيم یہ کمیس خوشانه شلیدلی دی نو عزیز مصر چې هغه وخت موجود و هغه پوه شو په دې وی دا خو د زلیخې نقصان دی دا د ښځو نقصان دی او د ښځو سکیم او مکر او جال دا ډېر فراخی ډېر لوی وي دې نه بچ کېدل ګران کار دی نو دغې وخت کې عزیز مصر ما تېره جمعه هم درته ویلو چې هغه له پکار ده چې ښځې له سزا ورکړې و او مې داسې قسمه خلک په ښځو کمزوري وي یو ټکې ووې یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئین یوسف علیه السلام ته وایي ای یوسفه پام کو دا خبره بار مشوره نه کې ګورې ځکه اوس به خلک تا نه تپوسونه کوي ته وایې چې زلیخې ما نه د غلطو مطالبه کړې ده نو پام کوه دا خبره بار ونه باسي او ښځې ته څه وایي اوس په کار ده چې ښځې له سزا ورکړې وې یوسف علیه السلام ته وایي ګورې پام کوه چا ته غږ ونه کړې څوک خبرې نه خبر نه کړې نوره بېعزتي به مې وشي یوسف اعرض عن هذا او ښځې ته وایي بس چې څه دې کړي دي غلطي دې کړې د الله نه بخښنه غواړه اوس په کار دا وه چې ښځې ته یې کوتک نیولې یا سزا یې ورکړې نه کمزورې و غریب شته که دې زمانه کې هم په ښځو کمزوري شته واستغفري لذنبک پام کوه ګورې بس خدای نه بخښنه غواړه یاره تاسو ډېر بې خونده ښځې یې ښه بس دونه ټکې یې ووایي ډېر بې خونده یې تاسو هغه دا خبره خو دغه ځای پورې فیصله شو دلته فیصله شوه خبره یوسف علیه السلام ته بس دا وایي چې بد ته چپ شي نور به غږ نه کوې او ښځې ته وایي د الله نه بخښنه غواړه خبره مشهوره شوه دغه څو کسانو خو خبره واورېده او بادشاه عزیز مصر ویې ګورې غږ به نه کوې خبره مشهوره شوه چې خبره مشهوره شوه د مصر په ښځو کې او زلیخا دا ګوره د لوی وزیر ښځه ده او د یو خپل غلام نه
د ناروا مطالبه کوي. دوه غلطۍ دي. یو خدا چې د دومره لوی سړي ښځه او ګناه طلب کول، او دویم دا چې ګناه طلب کوي نو په کار دا و چې ته د لوی سړي نه طلب کړی وې، نو یو خو په خپل غلام باندې رامینېږي. یو غلام نه دا د ګناه مطالبه کوي، دا خو ډېره بېکاره ښځه ده. د دې اړه ته خو دا محبت ډېر دننه ننوتی دی. دا خپل ځان ته نه ګوري او خپل غلام ته نه ګوري چې د ناروا مطالبه کوي، نو په کار ده چې د وزیر نه یې کړی وې. یو خپل غلام او د مرئي نه مطالبه کوي. ښځو په مخه واغېشته، پراپېګنډې شروع شي، د وزیرانو ښځو، د مشیرانو ښځو، د افسرانو ښځو، دا پراپېګنډې شروع کړو. خو چې دا پوه شوه چې دا خو زما خلاف پراپېګنډې شروع شوې، بېعزتي مې کېږي، کوڅه په کوڅه راپسې خبرې شروع دي، نو دی ویل د دې نه پسې ځان خلاص کړم. دی یو دعوت وکړ او هغې کې قسم قسم میوې کېښودې او د ټولو وزیرانو، د غټو غټو افسرانو ښځو له دعوت ورکړه چې ټول راشي. ټولې ښځې رالې، بالښتونه یې ورته کېښودل، هغې ته ډرې ووالې. ښځون دا سوچ و چې د با عزیز مصر ښځې مونږ له ډوډۍ کړې ده، اوس مشوره به کوي. ټولې ښځې رالې، ټولو کې د وزیرانو، د مشیرانو، د غټو غټو افسرانو ښځې ناستې دي. ډوډۍ ورته مخکې کېښوده، میوې ورته مخکې کېښودې، او د هوښیاره وه زلیخا. چړې یې وله لاس کې ورپرې، ځکه دا میوې اوس هم خلک په چړو باندې پرې کوي، هغه زمانه کې هم دا رواج وي. او چې کله دوی کېناستې او مزېدار بسترې او بالښتونه ورڅه پراته دي، فلما سمعت بمکرهن ارسلت الیهن واعتدت لهن متکئا، تکیاګاه یې جوړه کړه. او وآتت کل واحدة منهن سکینا، الله فرمایي هر چا له لاس کې چاړه ورکړه. وقالت اخرج علیهن، یوسف علیه السلام کوئی غلام عمره و پیری خورازه پیوس. یوسف علیه السلام بهر په دروازه را دننه شو. او غلام دی، اوس حکم دی ورته د خپلې مالک سردارې. او چې څنګه راننوت، فلما رأینه اکبرنه، چې دې ښځو ورته وکتل یوسف علیه السلام ته، اوهو زړه کې ډېر لویوالی راغی. دا هغه غلام دی. یو ښځه یو ته وایي او بل ښځه بل ته وایي، او دا خو ډېر خشته دی، دا خو ډېر زیات خوبصورته دی. خو چې څنګه هغې ته وکتل نو قطعن ایدیهن، د هغه میوو په ځای باندې چړې پرې خپلو ګوتو راښکلې. پوه نه شو چې دا مونږ میوه پرې کوو او که مونږ ګوتې پرې کوو. د یوسف علیه السلام هغه حسن پې داسې غالب شو، داسې چې بس په ځان پوه نه شو، د میوې په ځای ګوتې ځان له کټ کړلې او په لاسونو باندې ځان له لاسونه زخمي کړل او څرمنو نه وینې روانې شوې. حاشا لله ما هذا بشرا، او الله خو ډېر لوی ذات دی، ډېر پاک دی. دا انسان نه دی، دا هلک، دا فرشته ده، او په فرشتو کې هم ډېره د عزت او ډېره مزېدار او ډېره خشته او خوبصورته فرشته ده، د انسان نشي کېدی. لاسونه بلکل پرې کړه، د هغه د حسن نه دونه متاثر شوې، د انسان نه داسې فرشته معلومېږي، مقربه فرشته او عزتمنده فرشته معلومېږي. زلیخا دغه ځای کې ډاډه شوه، تاسو زه ملامته کولم، ما خو لاسونه لا نه دي پرې کړي، تاسو خو ګوتې پرې کړې، ما باندې خو دومره اثر نه دی سوی، ما خو ورته انسان ولیدي، تاسو خو فرشته ورته ووې. بس فورا زلیخا دغه وخت کې ډاډه شوه چې د ښځو هغه خبرې دې سره ختمې شوې. ښځو تسلیم کړله چې زلیخې تا اوسه پورې لاس نه دي پرې کړی، که ستا په ځای مونږ دا دې لاسونه پرې کړل، تا خو ته یو ځل چاته مطالبه وکړه، تا په ځای که مونږ وي دی به مونږ نه کوم ځای کې بچ پاتې شوي وې. نو دا هغه ځای کې څه وایي، دا هغه ځای کې دې اعلان وکړو چې انا راودته عن نفسه فاستعصم، ما ته مطالبه کړې ده، بلکل ما ته مطالبه او طلب کړی دی. ډاډه شوه چې زه مجبور یم، خو ځان یې رانه بچ کړه. ولئن لم یفعل ما آمره لیسجنن ولیکونن من الخاسرین، که زما دا خبره ونه منله چې دا ما ته کومه مطالبه کړې ده، دا به خامخا یوسف علیه السلام زید سر ته رسوي، او که ویې نه منله نو جیل کې به یې چوم، او په جیل کې به لکه د ذلیلانو غوندې او تاوانیانو غوندې زندګي تېروي. نه یې پرېږدم جیل ته به ځي، پرېږدم یې نه. او زمونږ دا طالبان دلته کې سوال کوي چې دا د جیل خبره یې څنګه وکړه ده، داسې په کار وه لکه یو سړی وایي که نه، که د ما خبره یې ونه منله نو مړ به یې کړم، که د ما خبره یې ونه منله نو زخمي به یې کړم او به یې وام.
سزا به ولا ورکم، دورې به ورکم، کوړې به ورکم. دې وخت کې دا نه وایي چې مړ کوم یا دورې ورکوم یا سزا به ورکوم. نه، که زما خبره ونه منله جیل ته به یې لېږم. وی زه جیل ته لېږل خو به یې بیا راوباسي که نه، خو یې معشوق و که نه. جیل ته لېږل خو نو دی پړه نه راتله چې زه ده ووایم چې دله به سزا ورکم یا زه به یې مړ کړم په مرګ یوسف علیه السلام کوم ځای پیرزو کېده یا سزا او دورې والا کوم ځای ورکوي د هغې د خولې نه دورې لفظ وتل کوم ځای کېږي جیل ته به ولېږم معمولي غوندې سزا والا ورکو. بیا هم دا خبره داسې وکړه زه خو جیل کې بله 20 ورځې تېرې کړي خو زما د اختیاره به بیا به سبا راوباسم. ښځو بیا ورته مجبوره بلکل تا چې څه کړي دي ښه دي کړي. یوسف علیه السلام دغلته څه وایي ربي السجن احب الی مما يدعونني الیه. یا الله جیل ماله د دې ګناه نه بهتر ده، جیل مې خوښ. که ته ما جیل ته لېږې بلکل تیار تابعدار. خو دا ګناه خو تصور له معنی نه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چې زه دې ګناه وکړم، بلکل قطعا نه کېږي. جیل مې خوښ دی، الله ما ته جیل د دې ګناه نه خوښ دی. والا تصرف عني کیدهن اصب الیهن واکن من الجاهلین. خو الله د ګناه نه مې ګورې ته ساتې. ګوره د ګناه نه ساتندونکی څوک دی؟ رب العالمین. الله نه به سوال کوي چې ما د ګناه نه وساته. ګنې شیطان درته دا ګناه داسې خشته کي چې سړی په ځان ورته بیا نه پوهېږي. پردی مال هره ګناه چې وي نبي علیه السلام فرمایي دا شیطان سړي ته دا ګناه خشته کي، مزینه کی، دوله کی، او چې کوم عذاب د الله طرف نه په ګناه مقرر دی هغه عذاب د انسان د ذهن نه وباسي، دی بیا خامخا ګناه کوي. یا الله که د دې ښځو د مکر نه دې ونه ساتلم ګورې زه به د ډېرو ناپویو نه شم. یا الله ما به د دې مکر نه ساتې جیل لاله بهتر دی. هلته عزیز مصر ته خبره ورسېدله چې اوس خو خبره بل شان شوه، اوس خو د زلیخې عشق مخکې پټ اوس ښکاره شو، اوس خو دا خبرې ټولو ښځو واورېدې. اوس به د سره څه کوو؟ زلیخا خاوند ته وایي ګورې پام کوه سزا به نه ورکې، جیل ته به لېږې. ام مجبوره یوسف علیه السلام یې جیل ته ولېږه. چې جیل ته حضرت یوسف علیه السلام څنګ ننوته که الله نه وغوښته جیل ته لاړ. نو هلته کې په جیل کې یوسف علیه السلام دومره رب العالمین دله عزت ورکړه چې د جیل کوم مشر داروغه مشر هغه معتقد شو، هغه بوله راته، هغه بوله د خوښې خوراک ورکو، هغه به ډېر لوی عزت کو او خاص بارک کې بند نه که ولې اجازت ورکړه چې ته په دې جیل کې په کم ځای کې ګرځې نو ګرځه. او ممکن ده زما له کې دا یو ټکې راځي چې ممکن ده دا د بادشاهانو د وزیرانو د ښځو نه خو دا افسران مجبوره ممکن ده زلیخې به ورته ویلي چې ګوره جیل ته مې در لېږلي دي خو ګزاره ورسره کوه. ولې محبت او مینه خو یې ورسره وکړه په دومره سختو خو یې پرزوم نو جیل کې ورته مکمل اجازت و، خلک به راتلل ورسره به میلاوېدل، تپوسونه به ترې خلکو کول، حسن یې ډېر زیات و. او چې کوم انسان خشتۍ ښکلې وي د انسان ورسره قدرتي ډول مینه پیدا کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله چې زه معراج ته وختم نو ما د پیغمبرانو سره ملاقات وشو، یوسف علیه السلام مې ولیده. وایي چې ما ورته وکتل نو د ټولو دنیا د خلکو نیم حسن رب العالمین یوسف علیه السلام له ورکړی. پیغمبر علیه السلام فرمایي نو جیل کې ورسره د خلکو محبت پیدا شو، د خلکو مینه ورسره پیدا شوه، خلک به راتلل تپوسونه به یې کول. 2 کسانو جناب او ده به په جیل کې څه کول؟ د ده ډیوټي څه وه؟ ده به د مریضانو تپوس کو او چې کوم جیلیان و هغې له به د صبر تلقین ورکو. خیر دی صبر وکړې، ګوره ما باندې الله تعالی داسې امتحانونه راوستل چې دوی ته الله وغورځولم، الله راوویستم. بیا را باندې بل امتحان راغی د عزیز مصر په کور کې د ګناه هغې نه الله وساتلم. اوس را باندې د امتحان راغی، نه مې څه غلطي کړې ده، نه مې ګناه کړې ده، نه مې مرګ کړی دی، نه مې لاره شکولې ده او جیل ته راغلی. خیر دی صبر کوئ، الله به مې امداد وکړي د جیل نه به مو بس. هر چا ته به د صبر تلقین ورکو او چې کوم به بد اخلاقه جیل وي هغه ته به نصیحت کو چې ګوره په بد اخلاقۍ کې ته جیل ته راغلی او پام کوه آینده لپاره دا ګناه ونه کړې، دا غلطي ونه کړې، دا معمولي جیل دی، د خدای جیل ګورې د قیامت پر دوزخ ډېر لوی شی دی. ځان ساته، خلکو ته به خشته نصیحت کو، د خلکو اخلاقي تربیت به کو او خلکو ته به صبر تلقین ورکو، د مریضانو تپوسونه به کول، د هر چا ورسره مینه محبت پیدا شو. چې دی جیل ته ننوتېده نو 2 هلکان ورسره جیل ته ننوتل. قرآن حکیم کې الله فرمایي ودخل معه السجن فتیان، 2 هلکان. هغه 2 هلکان څوک؟ یو د بادشاه کوم چې لوی بادشاه د عزیز خو وزیر کوم چې لوی بادشاه د هغه ریان نوم و، ریان
هغه بادشاه د موجوده فرعون چې کوم و د موسی علیه السلام زمانه کې چې کوم فرعون و د فرعون نیکو د دغه فرعون نوم چې کوم د موسی علیه السلام په زمانه کې دریاب کې غرق شو د هغه نوم ولید و د هغه د پلار نوم مصعب او د مصعب د پلار نوم ریان و دا هغه ریان و دا چې کوم د یوسف علیه السلام په زمانه کې د فرعون وی فرعون د مصر د هر بادشاه یو لقب نو د هغه بادشاه یو ساقي شراب به پسکل او یو خاص ډوډۍ والو اوس هم د دې بادشاهانو مخصوص کسانی کې پاغي باندې پوره اعتمادي ولې زهر مهر ورته وانه چي خراب شي په نه خوري نو د یمن د بادشاه سره د دې بادشاه روانه و جګړه و هغه د یمن بادشاه دا کوشش شروع کړ چې د مصر د بادشاه ریان دا خوري مضبوط دی د لوخر خاوند دی په بل طریقه خو یې نشم واله راشه وته بل غلامانو له پیسې ورکما زهر به وته واچي دی بمړش دی دواړو لري راغه پیسې ورکړه د ساقیلا دا شراب چې په بادشاه سکل او دا بل چې کم ډوړې والو لنګری دی له پیسې ورکړي باور چې وته تاسو وای وی تبا تاسو با تبا په ډوړې کې ورته زهر واچي تبا ول په شرابو کې معمولی غونډه زهر واچي په بادشاه به خوراک او اوبوس کې چې دا مرش وی ډیره خبره نو هغه طباخ کې هغه کم باورچیو لنګری هغه په هغه خوراک کې اعلی خوراک بادشاه تیار کو پکې معمولی زهر ور واچو او تیز زهر او چې کم شراب والو هغه په شرابو کې ورته زهر ګټ کړل چې ته به ډوډۍ ورکې زه به شراب ورکم دا به اوس کې مړ به شي او پیسې د هغه یمن د بادشاه نه اخیستې وې چې بار ته څنګه ووتل او بادشاه ته هغه خوراک کېښود او هغه اوبې ورته کېښودې دې وخت کې دا چې کوم ساقي و دی ویارېد دی پوه شو چې دا خو مې غلط کار وکړو پیسې مو واخیستې دا خو مونږ د خپل محسن سره د بادشاه سره ظلم دی او ټګي ده زیاتې دی یاره زه خو دا شراب پې نه څښم خو دا بل ملګري پوه نه کړه زه خو پې نه څښم زما یې ټول عمر ښه ما سره احسان کړی دی او زما د بچو زما خیال ساتي زه اوس په ده باندې دی شراب وڅښم دا خو ډېره قطع ظلم دی او بې وفایي ده نه هغه خو هغه شرابو چې کوم کې زهر اچولو هغه خو یې توی کړل او پاک سوچه شراب یې راوړل پاک سوچه او دې بل ته خو پته نه وه د ډوډۍ کې خو زهر اچولو انا مکبوردار و چې هغه ډوډۍ کېښود او د شراب لاس کې نیولې دي او بادشاه نوړی ته ګوتې کړې نو دا چې کوم شراب والو د پې بیا ویرېده بادشاه سلامت یو خبره کو دا ډوډۍ مه خوره ولې هلکه دې کې زهر اچولې شوي دې سړي پکې زهر اچولې پیسې یې اخیستې دي د یمن د بادشاه نه ډوډۍ والا خو وایي چې دم زهر اچولې دي وی بادشاه سلامت دروغ وایي دا اوبه مه څښه دا شراب دې کې د زهر اچولې دي خو دواړو په شریکه زهر اچولي خو ساقي چې دی اوبو والا خو هغه شراب پوی کړل نور یې راوړل ده پکې زهر اچولي پام کوه چې دا ونه څښې بس بادشاه هغه ډوډۍ هم سنبال کړه هغه اوبې هم سنبال هغه شراب او حکم یې وکړو دا دواړه جیل ته ولېږې د دې تحقیق کوو یو وی دا چولي دي بل وی دا چولي دي ای تحقیق کوو چې کوم ګناهګار ثابت شو هغه له به سزا ورکو او چې کوم بې ګناه ثابت شو هغه وبري دا دواړه هلکانو ته یې کړی واچولې او چې څنګه یوسف علیه السلام جیل ته ننوځي دي م ورسره جیل ته بادشاه تحقیق شروع کړ چې غلطي د چا ده اوس که ډوډۍ والا په ډوډۍ کې زهر میلو کړي نو ګناه ده شوه او که شراب والا په شرابو کې زهر میلو کړي ګناه د هغه شوه او که دواړو میلو کړي دواړو ګناه شوه اوس د هغې خو دلته تحقیق شروع شو هلته کې دا دواړه چې یوسف علیه السلام سره جیل ته لاړل نو د دوو کې مفسرین لیکي څوک وایي دواړو لیدي خوب څوک وایي نه دی یو کس خوب لیدی دا کم ساقي دی راغی یوسف علیه السلام ته ای یوسف علیه السلام یو خوب لیدی دی دواړه ورته کېناسته موږ داسې خبره چې ویو چې ته د خوبونو تعبیر ماهر هم او ته ښه انسان هم ته مهرباني وکړه موږ له د خوب تعبیر راځه څه خوب دی لیدلی دا چې کوم ساقي دی ورته وایي چې ما دا خوب ولیده چې زه د بادشاه مخکې ولاړ یم او د انګورو نه وله اوبه وباسم انی ارا فی المنام انی اعصر خمرا زه د انګورو نه اوبه وباسم او د هغې نه شراب جوړوم او په بادشاه څکم دا خوب وینم ابل وی که زه ځان وینم احمل فوق رأسي خبزا تاکل الطیر من زه دا خوب وینم چې د ما د سر د پاسه د ډوډو یو لوی خانک پروت دی د ډوډو او مارغان راځي د هغې خانک نه ډوډۍ اوچته یو تختی موږ له د دې خوب تعبیر راځي وی چې دا ساقي خوب په رښتیا لیدی
او دی بل خوب په دروغ لی دروغه خوب یې ځانه جوړ کړی دی خوب یې لیدی نه دی د دې تعبیر راله راک یوسف علیه السلام ورته وایي چې دا خو ډېر اسان تعبیر دی وی ته چې یې ساقي ستا د خوب تعبیر دا چې ته به خلاصېږي او بیا به د بادشاه مخکې ولاړ او شراب به پسکې ځکه تا پخپله خوب داسې ولید چې زه انګور نه چوړوم د هغې نه شراب جوړوم په بادشاه څکم نو بس ته به واپس بری کېږې او هغه انګورونه به اوبه واچو په بادشاه بس کې او دې بل ته و چې تا ځان ولیده چې ستا په سر ډوډۍ پرتې دي او مارغان راځي د هغې نه ډوډۍ تښتئ خوراک تښتئ نو ته به سزا کېږې او په سولی کېږې به او ستا وجود چې دی هغه به هلته په سولی باندې اویزان دي مارغان به راځي او ستا د سر نه به غوښې تښتئ او مړ به پروت دی هغه څه وایي هغه لږه نه یاره وایي ما خو دروغ وایي ما خو خوب نه دی لیدلی دی بل خو یې ما لیدی دی هغه لیدی ما دروغ وایي ما خوب نه دی لیدی خطا شوې یوسف علیه السلام ورته وایي چې که خوب دې لیدی دی او که نه دی لیدی او چې کم تعبیر مې وویست همدقسې به د الله فیصله کېږي پوهه دې خپله ده زموږ علما دلته لیکي چې دروغ خوب به چرته هم نه بیانوي دروغ به نه جوړه او کم انسان چې دروغ خوب جوړ کو په دروغه د قیامت په ورځ به رب العالمین دله په لاس کې دوه اوربشې ورکي دوه اوربش او دته به وایي شابه دا اوربش یو بل سره غوټه کا نو اوربشې څوک دوه یو بل سره غوټه کولی شي اوربشونه به ځینې غوټه ورکړي د غنم دانې دواړه یو بل سره څوک غوټه کولی شي او فرشته به ولاړی ابه وایي شابه غوټه کا دی غوټه ورکول نه شي او تر څو چې دی نه شي ورکولی فرشته به ورله سزا ورکوي وهي به دا ډېره خطرناکه ګناه ده نبی علیہ السلام دې ته په دروغو کې خطرناک دروغ ویلي دي چې څوک د ځانه خوب جوړوي ولې ځکه دا خوب د دې انسان د دماغو ته زړه ته الله راچوي خوب څوک راچوي ښه خوب الله نو تا دا زه تا ته وایم چې دا خوب ما لیدلی څه مطلب چې دا الله د ماړه ته یو خبره راچولې ده او الله نی راچولې الله ستاړه ته خبره نی راچولې ورته وایي چې الله د ماړه ته خبره نو په الله رې دروغ وویې دروغ خوب خو دا مطلب ما خوب ولید نو خوب خدا ته الله پړه کې راځي او الله نی راچولې ته وایې خوب مې خو الله ته پړه کې خبره راواچوله نو چې الله نی راچولې او تا په الله دروغ وایي دا ډېر خطرناک دروغ دی که دې نه ځان ساتئ دویم دا چې خوب دی ولیده نو هغه چاته به خوب بیانې چې هغه دوه صفته لري یو د خوب په تعبیر پیږي دویم تا سره همدردي وګوري ولې که د خوب په تعبیر نه پوهېږي او هغه ته د خوب بیان که نو غلط تعبیر به وباسي همغسې به کېږي بیا او که یو سړي سره د همدردي نه وي در باندې زړه نه خفه کېږي او هغه ته د خوب بیان که اب هم دله غلط تعبیر وباسي نو بیا به همغسې کېږي هغسې به ولې کېږي یو حدیث کې راځي حدیث قدسي دی انا عند ظن عبدي بي نبی علیه السلام فرمایي چې الله وایي چې په ما باندې بنده څنګه ګمان کوي زه همقسې یم نو تا خوب ولیده مثلا او د هغې خوب درته ما تعبیر بیان که غلط می بیان که یا تا خوب نه دی لیدی او ما تعبیر درکه نو ستاړه کې به هغه سودا راشي چې دا کار جوړ داسې کېږي په الله د هغه ګمان پیدا شو چې دا کار به داسې کېږي نو چې په الله د کوم ګمان پیدا شو الله به همغسې در سره کوي پام کوئ د خوب متعلق چې خوب د ځانه جوړ نه کوي ګناه ده او که خوب هم ولیده نو هغه چاته به بیانوي چې کوم تاله ښه تعبیر وباسي پوهېږي او د سره همدردي وي چې مزېدار تعبیر درته درکړي او بل درته ووایم که چا خوب ولید د یارې خوب درې قسمه خوب دی یو هغه خوب چې د الله را طرف نه دی هغه عموما سار وختې سړی ویني یو هغه خوب چې هغه د شیطان د طرف نه دی شیطان د یارې خوبونه په دې اړه کې راولي او دریم هغه خوبونه دي چې یو سړی د ورځې څه کوي نو هغه په خوب کې ویني لکه مثلا یو کلندر دی او خوب ویني وي پېښور له باروبار خوب ویني یا مثلا یو ترکان دی هغه په خوب کې ترکاني ویني یا مثلا یو دکاندار دی هغه په خوب کې دکان کې ناست دی او روجي غوړي تلي دا دریم دا هغه دي چې د په دماغو کې د ورځې کوم شی ناست دی نو خوب کې د شپې هغه وویو دې له خو هېڅ حقیقت نشته بل هغه چې شیطان ورته په زړه کې کومه خبره د یارې خوبونه او د هیبت خوبونه ور واچوي دې له هم څه حقیقت نشته دریم هغه خوب دی چې رب العالمین رحماني خوب په زړه کې ورته ښه سوچونه راواچوي نو اوس که یو انسان غلط خوب ولیده بالکل خطرناک او غلط خوب نو یریږي به نه پیغمبر علیه السلام یې موږ ته یو دم خولی دی هغه دم چې د استعمال کو اسم نشته بالکل چې ونه یریږي خطرناک خوب د یارې خوب د هیبت خوب
داسې چل به وکړي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم به ووایي او ګس طرف ته به لاړې وتو، بیا به ووایي بیا به ګس طرف ته لاړې وتو، بیا به ووایي بیا به ګس طرف ته لاړې وتو. بس د خوب اثر به ختم شي. هر قسمه خطرناک او د هیبت خوب که تالی دي د هغې هېڅ اثر به ني. او که هغه وخت کې د یاد ني سار را پاسېدې دا عمل وکړه. او که سار دې یاد نو هر کله چې دا خوب درته را مخکې شو هر کله نو بس یو ځل دا عمل وکړه چې 3 ځله ګس طرف ته اعوذ بالله ویل او ورسره لاړې توکل. که جومات کې د جومات نه بار وځه نو اعوذ بالله ووایه 3 ځله او هر یو ځل سره ګس طرف ته لاړې وتوکه د دې خوب به هېڅ قسمه غلط اثر نه دی تم شو. بس دا تجربه ده. او که مزیدار او خشته خوب دی ولیده، نبی علیہ السلام دی په خوب کې ولید، الله دی په خوب کې ولید، یو نیک سړی دی په خوب کې ولید، مونځ دی ولید، هر قسمه نیکي، نو د الله تعالی حمد ادا کوئ الحمدلله. او راشه یو 2 رکعاته نفل وکړه، لږه صدقه ورکړه، بیا به د رب العالمین د دې نه نورم خشته او مزیدار خوبونه ښایي. خو درو خوب جوړول دا ډېره غټه ګناه ده. به هر کیف هغه یو خو وی چې ما دروغ ویلي وو، زه اوس چې څه شوي دی هغه شوي دی او چې څه دی به کېږي. بادشاه هلته کې تحقیق وکړو چې تحقیق یې وکړو، هغه په اسان کار و. هغه زمانه کې خو لیباټرۍ نه وې، هغه خوراک یې راواخېست او هغه په یو حیوان باندې وخوړ چې څنګه یې وخوړ هغه مړ شو. پته ولګېده چې خوراک کې زهر و. هغه اوبې راواخېستې هغه بل یو حیوان ته کېښودې، هغې حیوان هغه شراب وڅښل، هېڅ یې ورته ونه وې. بس دا پته ولګېده که چې شرابو کې شراب والا څه نه دی اچولی او خوراک والا په خوراک کې زهر اچولی دی. بس دواړه یې راوویستل. قاضي فیصله وکړه چې دا کم د بادشاه باورچي دی، لنګري دی، د زهر اچولی دی، لحاظه دې سنسار شي، دې مړ شي. او چې دا کم بل دی شرابو والا، هغه په شرابو کې زهر نه دی اچولی او بادشاه خبر که چې بادشاه سلامت ګورې خوراک ونه خورې، دې کې زهر دی. نو هغه له انعام هم ورکه، بری هم که، وفادار وخت هغه یې راوسته، واپس یې په خپله ډیوټۍ باندې ولګو. ابل یې پانسي که او بر یې په لرګي کې ویجان کړی، مارغان برادر او د هغه نه به یې غوښې وړلې. خو چې دا کم سزا شو دا خو بس ختم شو. او چې کم بری شو نو یوسف علیه السلام هغه ته وی ته خو بری کېږي، بری شوې، نو اذکرنی عند ربک، ته چې لاړ شې نو زما معامله لږ بادشاه ته یاده که زه هسې بې څه مفتو کې جیل کې پروت یم. پته نه لګي بادشاه یا زلیخې مې وباسي که نه، عزیز مصر مې وباسي که نه. نو وزیر صاحب گیر کړی ما، مشر بادشاه ته به زما الوی چې دارنګې یو مسافر دی او هغه هسې بې ځایه په جیل کې پروت دی، د هغه دا مسله ده. نو دا لږه واوره او د ده مسله کې څه فیصله وکړه. نو ته مهرباني وکړه بادشاه ته دې ما یاد کړه. نو چې دا خبره د یوسف علیه السلام دا خو څه بده خبره نه ده، د ګناه خبره نه ده، غلطه نه ده. یو سړی دی غریب ګیر دی او بې ګناه ګیر دی، هغه چاته سفارش وکړي چې د ما سفارش بادشاه ته وکړه چې ما خلاص کړي، دا څه بده خبره نه ده. لیکن بیا هم د یوسف علیه السلام شان سره مناسبه نه وه. د یوسف علیه السلام شان دا دی چې د بادشاه نه ولې مطالبه کوې، د لوی الله نه مطالبه وکړه. هغه الله چې کوی کې ته پروت وې او د کوی نه یې راوویستلې، نو د کوی نه خو دا جیل، کوی خو ډېر تنګ جیل دی، دا خو ډېر فراخه جیل دی، دې نه دې رب العالمین استی شي. نو قرآن کې الله فرمایي چې دا خبره وکړه چې بادشاه ته ما یاد کا، نو الله د هغه سړي نه خبره هېره کړه. فلبث فی السجن بضع سنین، 7 کاله په جیل کې دې نه پس نورم تیر کړل. اوس پیغمبر ته الله گرفت، یونس علیه السلام یې د مهي ګېډې ته ونه رسو. اوس ما غوندې که راګیر کي نو ورته پته ده که دله لږه سزا هم ورکړو نو تښتي، نو موږ ته ګزاره کوي الله دومره سخته سزا نه راکوي. او پیغمبر خو ورته معلوم دی که دی هر څومره زه راکاږم دی پیغمبر دی د ده با یقین او د ده هغه نبوت او هر څه به نور هم پخته کېږي. د هغې داسې مثال دی لکه چې څومره یو سره زر څومره په اور کې اچی نو هغه خرابېږي نه، هغه نور هم خشته کېږي. خو که دغه دی دا ګیلټ دی په اور کې ور واچول په یو ساعت به دوړی، او که سر دی ور واچول به نور هم خشته کېږي. نو زموږ مثال خو د ګیلټو دی. نو که معمولي زور هم ورکوي نو ایمان پرېږدي. او پیغمبر خو سره در دی، نو که هغه له هر څومره زور هم ورکوي هغه نور هم دغه کېږي، الله ته تقرب حاصلېږي. او پیغمبر خو پاک دی، نو معمولي خبره وه خو رب العالمین پې خفه شو چې ښه تا ما ته ولې رجوع نه کوله.
تا قیدی ته وی چې بادشاہ ته مې یاد کا فلفظ فی السجن بضع سنین اورېږه یو 7 کاله در باندې جیل کې نورم تیرو هغه نه خبره هېره دې نه موږ ته دا مسله معلومه شو چې بعضې وخت کې به یو انسان بې ځایه جیل ته لاړ شي دا د هغه دپاره یو سبق دی یوسف علیه السلام به ټولو جیلیانو ته وي ګوره زه بې ځایه راغلی زه خفه یم د الله په کارونو مې صبر دی تاسو هم صبر وکړئ دا تې بله مسله معلومه شو بهر کیف بادشاه لوی بادشاه چې دی خوب ولید مشر بادشاه چې خوب یې ولید خوب داسې و چې یو غټ دریاب دی هغه دریاب اوچ د هغې دریاب نه 7 غواګانې راووتې سربې مضبوطې غواګان ورپسې 7 ټپې ټیپې بېکاره چې تشه ډوکي داسې غواګانې راووتې خو چې راووتې نو د 7 غواګانو دا سربې غواګانې وخوړې اوس عقل خو دا وایي چې مضبوطه غوا لږې شي او دا بله نه دا او غوا خو غوا نه خوري نو دا 7 غواګانې دا ټپې ټیپې راغلې او دا سربې غواګانو باندې بس ورغړم کړی و هغه سربې غواګانې وواړه الواق تېرې کړی و ویې خوړې بلې ده ولیدل چې 7 شنه وږي و د غنمو ډېر اعلی مزېدار او 7 اوچ زیړ وږي نو دا زیړ وږي د غنمو د دې شنو وږو نه تو شوي لکه بعضې وخت کې که ستاسو خیال وي که نه نو په دې اونو باندې یو زیړ غوندې شی لګېدلي نري نري زیړ زیړ تارونه یې څه ورته وایي منېشه ورته وایي هغه زیړ زیړ څیزونه نو هغه چې د دې شنې څانګې نه تو شي نو هغه بوټي وچکي بنوشه هغه وچکي نو دارنګې دا زیړ اوچ چې کوم وږي دي دا د دې شنو وږو نه تو شوي وه نو چې بادشاه دا خوب ولیده نو یو ته وي د خوب تعبیر ویرېده بادشاه هوښیار بل ته وي د خوب تعبیر بل ته وي د خوب تعبیر چاته هم د خوب تعبیر نو معلوم دا چې کوم ساقي دی هغه ته رایاد شو اوهو زما یو اشنا دی په جیل کې یوسف یې نوم دی اخو د خوبونو ډېر زیات ماهر دی بادشاه سلامت زما یو اشنا دی او جیل کې پروت دی او بې ګناه په جیل کې ګوره 7 کاله پسې خبره را یاده شوه الله ته یې راکړه خبره دا یاد او یره د چا په اختیار کې دي د الله بعضې وخت یو اهمه خبرې د انسان نه یېره شي ښځې نه یېره شي خاوند نه یېره شي رور نه یېره شي دوست انسان نو 7 کاله ته یېرو او چې دا خوب بادشاه بیان کړو ورته رایاد شو زما جي یو نږدې اشنا دی ډېر ښه سړی دی او بې ګناه صاحب په جیل کې پروت دی او د خوبونو تعبیر ډېر ماهر او اسیم ډېر نیک انسان دی زبردست او جي هغه له به در شمه او د دې خوب ال به ورته ووایم او فورا دله تعبیر درکوي بادشاه وی ښه نیک ولې دی ګوره وي نیک انسان دی ځکه یوسف علیه السلام به خلکو ته په جیل کې هم نصیحتونه کول د 2 کسانو د ساقي او د طباخ چې ورته کله خپل خوب بیانو که نه نو یوسف علیه السلام ورته څه وایي وی ډوډۍ نه مخکې دل تعبیر در کوم لا ډوډۍ به نه راغلی خو یو خبر هم درته کوم ګوره د خوب د تعبیر نه مخکې ورته څه وایي وی هغه الله چې مونږ او تاسې پیدا کړي هغه الله ګورې شریک نه لري زه په هغه دین یم چې کوم دین د ابراهیم علیه السلام او د یعقوب علیه السلام دغه الله مونږ سره لوی احسانات کړي دي مونږ سره ډېر انعامات کړي دي او ګورې پام کوئ زه د دې خلکو د دې دین د دې شرک نه بیزار یم تاسو به هم شرک نه کوئ د یو الله د توحید داعیان به جوړېږئ هلته هم د الله د یووالي او د رب العالمین د توحید هغه تبلیغ کو په جیل کې لګیا دی خپل تبلیغ کوي خلکو ته د نیکۍ نصیحت کوي د شرک نه او د کفر نه د خلکو زړه توروي نو دی وایي بادشاه ته چې ډېر نیک سړی دی ډېر ښه سړی دی ورته پته وه زم جي د هغه نه د تعبیر وباسه یې لړ راغی یوسف علیه السلام ته ای زما یوسف وروره ای دوسته زه خو راغلی یم او یو خوب زمونږ بادشاه لیدلی او د هغه خوب تعبیر ورته وباسه او جي که تعبیر دې ورته وویسته که نه نو بادشاه ته به پته ولګي نو تا به فورا را خلاص کي اوس که یوسف علیه السلام غوندې 7 کاله پس جیل کې تیر شو نو که زما غوندې سړی وی ښه تا ته د 7 کاله پس زما خبره یاده شو اشنا تا ته ما ویلو چې ما بادشاه ته یاد کا نو تا زه بادشاه ته ګوره یاد نه کړم 7 کاله مې مفتو کې جیل کې تیر کړل د خدای نیک بخته تا د ما سفارش نه کوو ته خو د بادشاه ساقي وې لیکن یوسف علیه السلام ته خو پته ولګېده چې اسیم خو کار شوی دی اړو ملامت یې نه کو عفو یې ورته وکړه دی ورته اړونه وي چې نیک بخته 7 کاله پس راغلی دی ورته اړونه وي چې تا ګوره بادشاه ته دا اړو یاد نه کړه دی ورته اړونه وي چې ستا اړو د خوب اړو جواب نه کومه پرې چې غرق او تباه شی ولې که یوسف علیه السلام په تعبیر دوی پوی نه کړي نو حقات راځي او ټول ملک تباه کېږي اوس که بل سړی وي نو یې به چې پرې چې تباه شی زه مسې جیل کې واچولو
نه کوم د خوب تعبیر درته شرطونه به پې لګول چې ما خلاص کړې د هغې نه پس به د خوب تعبیر کوم نه هېڅ شرط یې پې ونه لګو اړو ملامت یې نه که دا د یوسف علیه السلام عفو او درګذر حالانکې په جیل کې غریب پروت دی مفتو کې پروت دی وی داسې کار دی بادشاه ته ووایه چې 7 کاله به ستاسو یو داسې دور در باندې راځي 7 کاله چې به د فراخ صالح دور وی 7 کاله به ستاسو رزقونه او ډوډۍ او غنمونه او څاروي به م څاروي او ښه فراخه کال وی 7 کاله 7 کاله پس به قحط راځي مکمل قحط چې دا 7 کاله تاسو کوم جمع کړې ده او کوم غله او غنم هم سنبال کړي دي دا به په هغه 7 کاله قحط کې بالکل خلاص شي د هغې نه پس به در باندې بیا یو کال راځي ابه ډېر د بارانونو کالي مزېدار دا خو ستاسو د خوب تعبیر شو اوس به کوسو دی ورته الو نه وي ځه لړ شه او بادشاه ته دې الو وایه او دې ځل یې ورته دا ونه وي چې ما ورته یاد کا هغه ته خو پته لګېدلې وه چې مخکې مې دا ټکي وي خو 7 کاله مې پکې تېر کړه اوس بیا ووایم غږ یې ونه ساقي راغی وی بادشاه سلامت هغه دا تعبیر وویستو یاره وی ورشه دا سړی راوباسې دا خو ډېر پوه انسان معلومي دا څوک دی راوباسې چا به دا سړی فورا راولې د نه زه اوس معلومات کوم چې دې سره به کوسه د 7 کاله چې قحط راځي په مونږ باندې نو د 7 کاله غله چې مونږ وکړو نو دا غله خو هر کال غلغلت پیدا کېږي خلک یې خوري نو ټیک ده که ډېر فراخه کالم دی نو غله خو نه ټینګېږي چې 7 کاله یې مونږ بیا په سټورونو کې ساتو هغه زمانه کې دا سټورونه هم نو دا به 7 کاله په مونږ قحط راځي دا به څه کوو ته ورشه دا لک راوړه دی ورپسې په آس باندې سور شو جیل ته ور وځغلېد مبارک شه یوسف ولې بادشاه د جیل نه وباسي او داروغه ته اعلان وکړه یوسف علیه السلام ډېر په عزت باندې راوباسه او فورا یې بری کا او ماته حاضر کا وی بادشاه سلامت را لېږلې ما او داروغه ته اعلان هم دی ته بری شوې راځه بادشاه دې غواړي بادشاه ته مخامخ ودرېږې نو ستا د علم اظهار په بادشاه راغلی دی تا له ډېر لوی مقام او مرتبه درکوي یوسف علیه السلام ورته څه وایي نه جیل نه نوځم او تا چې وی چې ما بادشاه ته یاد کا او جیل نه نوځې وی نه که نه جیل نه نوځم لاول دې دا تحقیق بادشاه وکړي چې ښځې په حقه دي زلیخه په حقه ده او که زه په حقه یم زما په جامه داغ لګېدلی دی لاول به دا خبره فیصله کوو هسې نه چې سبا خلک په ما د بادشاه په دربار کې الزام لګوي چې د زلیخې ته خدا نه خواسته زما په جامه داغ رانه شي لاول به زما او د زلیخې معامله پاکوو او ښکاره به اعلان کېږي چې ګناه د یوسف او که ګناه زلیخې وه د هغې نه پس به د جیل نه وځم نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی رب العالمین دی یوسف علیه السلام سره ډېر احسان وکړي وی که د یوسف علیه السلام په جیل کې زه پروت وی او ما له دقسې سړی راغلی و چې بادشاه دې غواړي نو زه به فورا د جیله وتلی وم خو یوسف علیه السلام ګورې د جیل نه نه وته او د خپلې مامینې له اول صفۍ راولي د هغې نه پس د جیل نه دا نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي هغه استازي لاړ بادشاه ته وایي چې سړی خو د جیله نه راځي ولې نه راځي چې د هغه او د زلیخې په منځ کې یو لانجه راغلی دی په هغې کې جیل ته تللی دی او وایي چې لاول د زما او د زلیخې معامله پاکه شي نو د هغې نه پس به د جیل نه وځم اوس به خلک وایي چې دا ګناه جوړ د یوسف وه خو د خوب تعبیر یې وویسته نو ځکه خلاص شو نه چې معامله پاکه شي دې نه زموږ علما دا خبره معلوموي چې په یو انسان تهمت ولګي داسې خطرناک تهمت نو پکار دي چې د هغې صفۍ د خلکو په مخ کې راشي خبره به مجمله کې نه پرېږدي چې مجمله کې دې پرېښوده د خلکو زړه کې به هغه شکونه وي نو چې خبره بالکل پاکه شي نو ښه خبره ده نو یوسف علیه السلام خپله خبره پاکول غوښتل بادشاه ښځې راوغوښت د ټولو زلیخې هم کېنوله دغې وخت کې د زلیخې خاوند چې کوم خپل عزیز مصر هغه مړ شوی و بوډا وزیرو مړ شوی زلیخې هم کېنوله او نورې ښځې هم راوغوښتې هغه ښځې چې څوک په هغه مجلس کې ناستې وې هم ټولې کېنولې او بادشاه ټولې مخامخ کېنولې وی وایه ټول د بادشاه وزیران او مشیران او د لوی افسران ناست دي زنانه هم ښځې هم ناستې دي ګناه د زلیخې وه او که ګناه د یوسف وه زلیخه پاڅېده وی بادشاه سلامت ګناه زما یوسف بالکل پاک هیڅ غلطي په یوسف کې نشته دا ګناه ټوله زما وه غلطي ټوله زما وه بس زه په خپله غلطۍ ستومانه او علما لیکي مفسرین چې زلیخه د هغه وخت نه چې یوسف علیه السلام جیل ته لاړ په عبادت الله ته پرېوته د الله نه یې معافي وغوښتله او هر وخت به رب العالمین ته ژړل چې یا الله ستا ذات ډېر ښکلی دی یوسف غوندې ښکلی انسان تا پیدا کړی دی الله چې ته به څونه ښکلی
رب العالمین ستا ښکلی ذات مې پرېښود او چې کوم تا پیدا کړی ښکلی دی هغې پسې ګرځه. واقعي دې خشته ګلونو ته وګورئ، دې ښکلي بوټو ته وګورئ او دې خشتو نښو ته وګورئ، نو د رب العالمین لوی قدرت پر ته معلومیږي. دا د رب العالمین د قدرت نښې دي. الله دا خو تا پیدا کړی دی یوسف، دې دومره ښکلی دی، نه الله ته به څومره ښکلی، ستا څومره خشته ښکلی قدرت دی، نه الله ستا حسن مې پرېښود، ته مې پرېښود او د انسان حسن پکې شو. لویه توبه رب العالمین ته وویستله د الله ذات ته، او بس د الله د ذات نه معافي وغوښتل او په عبادت به پرته و او الله ته به یې جړل ارواح د رب العالمین په حضور کې به جلاګانې کولې. او دغې وخت کې اقرار هم وکړه چې بلکل یوسف ته ګناه نشته، ما ته مطالبه کړې ده او دا غلطي ما کړې ده. یوسف علیه السلام ته وی چې بس صفی راله ټولو وزیرانو ته او اهل سلطنت ته او هغه زمانه کې چې کوم ذرایع ابلاغ وو هغې ټولو دا خبره خوره کړله چې غلطي د زلیخې وه، اوس توبهګاره ده د یوسف علیه السلام غلطي نه وه. د هغې نه پسې یوسف علیه السلام راوویسته جیل. چې راوویسته نو د هغه کمیس واغوسته، کوم کمیس چې د سره محفوظ پروت و. ما درته تېره جمعه ویلي چې ابراهیم علیه السلام په اور کې و او هغه کمیس ورته جبریل علیه السلام اچولی و، او بیا هغه کمیس د ابراهیم علیه السلام نه پس اسحاق علیه السلام ته لاړ. اسحاق علیه السلام یعقوب علیه السلام خپل زوی له ورکړه او یعقوب علیه السلام دا کمیس د ریخمو کمیسو د یوسف علیه السلام په دې غاړه کې اچولی، تعویض غوندې شکل کې د جنت اعلی قسمه ریخمو. د ریخم استعمال ګورې سړو له منه دی، ښځې کولی شي سړو له منه دی. نبی علیه السلام فرمایي دا خبر یاد وساتئ چې په دنیا کې سړي ریخم استعمال کړل یا سره زر استعمال کړل نو د آخرت د سرو زرو د ریخمو نه به محرومې. که دلته ریخم واچول په آخرت کې به ریخم، په جنت کې خو قیمتي جامه ریخم دي، د هغې نه به محرومئ. که دلته کې سره زر استعمال کړل د جنت د سرو زرو د کالو نه به محرومې. جنت کې به ښځې هم د سرو زرو کالي اچي، سړي به هم اچوي، سړي به هم د سرو زرو کالي اچي. خشته خشته بنګړي نو اصل کې اوس خو خلک وایي یاره بنګړي خو سړي چې اچي نو ځان ورته ښه پکې نه ښکاري. نه 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 ابه داسې نه، دا ګړی چې مونږ اچو دا هم یو بنګړی دی که نه، دا ګړی هم یو بنګړی دی چې انسان یې اچي، نو دلته مونږ ته خو په ګړی ځان بدي نه ښکاري. دا چې کوم رواج دي د ښځو نو که سړی هغه رواج استعمالوي نو پې بدي ښکاري. هغه جنت کې به دا د ښځو رواج نی، لکه پخوا فرعون او د لویو لویو بادشاهانو به غټ غټ بنګلې چولو، ابه د هغوی دپاره فخر و عزت به و. دارنګې جنت کې به سړي غټ غټ بنګلي به چولي، خو که په دنیا کې سړي سره زر استعمال کړل د جنت د کالو د بنګلو نه به محروموي، بیا هلته کې به الله نه ورکوي. دا ګوت اچول د سرو زرو ګوتې بعضې سړی اچوي، دا ګورې ګناه ده، ښه قطعا ګناه ده. د سرو زرو ګوتې بلکل به نه استعمالوي. څوک د سرو زرو غاښ لګوي، څوک د سپینو زرو په کاسه او په جام کې اوبه څکي، دا ګناه ده سړو دپاره. سره زر ښځه استعمالولی شي، ریخم ښځه استعمالولی شي، سړي به بلکل نه استعمالوي، دا ګناه ده. پام کوئ د سرو زرو ګوتې بعضې وخت کې زمونږ په دې وطن کې رواج د چا چې وادي یا پیدني نو هغه سړي ته خلک ګوته جوړوي. خیر دی که دې جوړه کړه جوړه کوله، خو هغه سړی دی هغه ګوته په خپله نه استعمالي، ښځې له دې ورکړي هغه استعمالوي که ښځې له دې ورکړي، ښځه به هغه ګوته استعمالوي، خو سړي به ګوتې قطعا د سرو زرو نه استعمالوي. که سړی ګوتې استعمالوي نو د یو ګوتې د سپینو زرو د ګوتې اجازت شته، د زیړو د ګوتې اجازت هم سړو ته نشته، د اوسپنې د ګوتې اجازت هم نشته، د سرو هم نشته. د زیړو ګوته د سپینو زرو ګوته اچولی شي، او هم د دریو درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماسو نه زیات نه، درې درېنیمو ماشو پورې استعمالولی شي. او که پکې د عقیق غمې ولګې، زمونږ د امام د بخاري شریف یو محشي لیکلی دي که په هغې کې د عقیق سور غمې دې ولګو او داسې طریقه دې ولګو چې هغه سرمن سره لګي، وی دا د زړه د بیمارۍ دپاره یو علاج دی. بهر کې د یو شارح قول دی، دا د نبي علیه السلام حدیث بیا هم نه دی. نو بهر کیف هغه د ریخمو کمیز د یوسف علیه السلام واچو، نو ګوره چې خشته یوسف هم خشته دی علیه السلام، او کمیس هم د ریخمو دی، او بیا د جنت کمیس دی هغه واچو. او مفسرین لیکي چې بادشاه ولې یو جوړه مور ولېږله چې دې خو جیلي د جیل جامې به وي، دا جوړه ورته واچوې، تاج یې ور ولېږه دا ورته په سر کې، او خشته مزېدار ښکلې خوبصورته لباس او زیب و زینت برابر.
چې په اس باندې راغی د بادشاه دربار ته او ورننوت او بادشاه ورته وکتل نو د هغه ورسره غیر اختیاري محبت او مینه پیدا شو. او دا لکه دا خو فرشته سیرت انسان دی، جیل کې دی غریب دونه موده تېره کړه او بېګناه جیل کې تېره کړه، د سره خو ډېر لوی ظلم شوی دی او دومره قابله لږ چې د خوب تعبیر څومره مدیدار وباسي. راځه دلته کښېنه ما سره، ځان سره په تخت شاهي باندې کښېنه. بادشاه ته اووه ژبې یادوي، اووه. اوس هم دې بادشاهانو ته زمونږ په نسبت لږې زیاتې ژبې یادي، اووه ژبې ورته یادوي. نو چې ده به په کومه ژبه کې خبره کوله نو یوسف علیه السلام به ورسره په هغه ژبه کې جواب ورکو، په بله ژبه کې هغه هغې کې جواب ورکو. یا لکه دا تاله دومره ژبې څنګه درځي، ته څوک یې؟ ټوله قصه یې ورته وکړه. صاحب زه داسې ماشوم یم او زه کشر یم، دلته مسافر یم، د غلامۍ ژوند مې تېر کړی دی، خو زه د یو لوی پیغمبر بچی یم چې د هغه نوم یعقوب علیه السلام، دا ما د هغه نه زده کړي. هغه یعقوب علیه السلام د یو بل لوی پیغمبر زوی دی چې د هغه اسحاق علیه السلام نوم دی. هغه اسحاق علیه السلام د یو بل پیغمبر زوی دی چې د هغه نوم ابراهیم علیه السلام. جی نسبا موږ د پیغمبرانو نسل یو. زه کوی کې غورځولی شوی یم، د کوی نه بیا راوتیم، د غلامۍ زندګي مې تېره کړه، بیا د وزیر کور ته الله راورسولم، بیا د ګناه مطالبه رانه وشوه، هغې نه الله بچ کړم، بیا جیل ته پکې لاړم او ستا مخکې دغه دی حاضر ولاړ. دا ټولې ژبې ماله راځي. ښه زما د خوب تعبیر بیا خو ما صاحب ایستی دی، وی دې سره به کوو څه؟ دا راته یو الو ښایه چې دې سره به څه کوو چې د اووه کاله بارانونه وشي او غلې زرغونې شي، نو دا خو به په هغه اووه کالو کې خلاص شي. اووه کاله چې کوم قات راشي هغې سره به څه کوو؟ وی بادشاه سلامت زه به راته علاج وښیم. وایه سیل او ټول وزیران دي او مشیران ټول ناست. وی دا چل به وکړو چې اووه کاله خو د رب العالمین د طرف نه تا چې دا اووه سربې غواګانې ولیدلې او دا اووه شنه وږي دي ولیدل، د هغې خو دا تعبیر دی چې رب العالمین به ښه بارانونه کوي، سیلی به او دا ځمکه به دا ګیاګانې هم زرغونې کړي او دا غنم به هم زرغون کړي. نو غلط چې څومره یي به موږ په خپلو وږو کې ساتو. ګوره هغه زمانه کې خو دا دغه ونه دا ستورونه دا به موږ په خپلو وږو کې ساتو. نو دا قاعده ده چې غله دې په خپلو وږو کې وساتله نو هغه خرابېږي نه. اوس خو خیر خلک نه کوي، خو پخوا چې به تخم له جوار کې ښودل نو د وږو نه به یې ګورې نه شو کوله. دا دی که نه حاجي صاحب؟ هغه به په هغه خپلو وږو کې او بیا په دې بڼو کې بند اکثر دې خلکو ساتل. اوس هم دا قاعده ده چې که غنم تا راواغېستل او غنم په هغه خپلو وږو کې بند دي، تیراواله په وږو کې بند کا، هېڅ قسمه سپږی به ورله نه راځي نه به ورله چینجی راځي. یا وږي به یې پخوا ما ته یاد دي، وږي به یې راواغېستل په ټوکر کې به یې بند کړل او په کوټه په سر به یې ولګول او د پاسه یې پې لیو کړ. داسې وکړه نو او زمیندار هغه خپلې قصې پرېښې دي او داروګانو ته مخ اچولی ده، نو ټول غنم او جوار ده، نو ټول سپږو چینجو واله. څه خو پکې زکات تاسو نه ورکوئ، زکات خو خدای د نه په بل طرف وباسي. بیا هلکه وایي سپږو غنم او سپږی به یې نه زکات نه ورکوي، چینجو وال چینجي به یې نه وایي چې زکات نه ورکوي. به هر کیف وی دا وږي به د غنمو راوالی دا به انشاءالله دونه غله وشي چې څومره ضرورت دی خلک به یې خوري او باقي د حکومت غله چې څومره ده سرکاري ځمکو چې کومه غله شوي هغه به په وږو کې سنبال کوي. هغه به د هغه چې کوم بوسو نه هغه څه ورته وایي هغه ټانټې به کونډرې به او د وږو هغه چې کوم ویښونه دي هغه څه ورته وایي چې کوم نه بوسو دي دا به ویښ کې ګېډی کوي او سنبال به پرتې وي. بس چې کوم د ضرورت مطابقي هغه استعمالو باقي پرتې چې اووه کاله کله قات راشي دغه وږي به بیا رجو او دغه غنمو نه به بیا مونږه غوبلې کوو نو بوس به څاروي خوري او غنم به انسانان خوري. اووه کالو کې به مونږ دا غله به اووه کالو ته ساتو، د هغې نه پس به بیا یو کال رب العالمین بارانونه کوي او ښه فراخي به راځي. دا مې دغه دی بادشاه ورته وایي داسې کار دی چې تا ځان سره مشیر مقرر و، د بادشاهانو مشیران دي. ته تا ډېره ښه مزېداره مشوره راکړه. یوسف علیه السلام ورته وایي نه مشیر مې مه مقرروه، اجعلني على خزائن الارض، ما وزیر زراعت جوړ کړه. وزیر خزانه نه، خزائن الارض د دې وزیر خزانه بعضې علما معنا کوي نه وزیر خزانه نه د ځمکې خزانې یعنې وزیر زراعت مې جوړ کړه. ولې چې زه دله دا سیسټم برابر کړم، دا غله دله محفوظ کړم، دا غنم دله په دې اوچو په دې باراني علاقو باندې وکرم او دا اووه کالو دپاره سنبال کړم چې د قات مسله ختمه شي. بادشاه وی ډېره ښه ده،
انی حفیظ علیم ورې زه امانتګره مې غلا به نه کوم خیانت به نه کوم کم وزیر کم بادشاه چې هغه غلی خیانتګري ملک به چرې ترقي نه کوي او چې غل ني خیانتګر ني رب العالمین بیا هغه ملک لم ترقي ورکوي نو زه خو حفیظ او علیم په دې خبره پوهېږم هم الله راله دا پوهه م راکړی وایي د نن نه مې ته وزیر زراعت جوړ کړی نو یوسف علیه السلام رب العالمین د کم ځای نه د کوی نه راواغېسته او کم ځای ته یې ورسو وزیر زراعت یې جوړ کړه دا د رب العالمین نظام دی دا غټ عبرت دی ان مع العسر یسرا سختی در باندې رب العالمین راولي الله ته ته رجوع کوه ته ګوره الله به د هغه سختۍ بدل درته په اسانتیا درکوي نور به رب العالمین تعالی سهولت درکوي اسانتیا به درکوي بل دی دا عبرت دی چې په سختو کې به یو الله ته رجوع کوي ګورې یو الله ته به رجوع کوي او بل ځینې علما یو بله مسله معلوموي هسې خو مشري غوښتل ګناه ده نه به غواړي مشري به نه غواړي خو که تا ته یو ځای کې پته ده چې اهل نشته غیر اهل راځي نو بیا په هغه وخت کې یو سړی مشري غواړي نو جایز دي لکه دلته کې یوسف علیه السلام ته پته وه چې دلته کې خو اهل نور څوک نشته دا چې څومره وزیران دي دا غله به رالي او د قات په زمانه کې بیا په ډېرو غټو غټو پیسو خرڅوي او په خلکو به قات راشي اهل نشته دوی په خپله مطالبه کوي چې خیر دی که ما وزیر زراعت جوړی نو ما جوړ دا ته معلومي او بل چې انسان جامه پاکي او رښتونه انساني د هیڅ قسمه پروا نه ساتي رب العالمین بل د حفاظت کوي دی به الله ساتي لکه یوسف علیه السلام چې رب العالمین اوسات دا غ تهمت نه پښتانه وي ته خپله جامه پاکه ساته الله به دې امداد کوي دارنګې ته خپله جامه پاکه ساته پروا مه ساته که څوک درپسې خبرې کوي که څوک هر څه کوي رب العالمین به ستا د پاکه جامه ښکاره کوي او د خلکو د تهمتونو نه به د الله ساتي او کله چې بادشاه راغوښته نو هغه دا ویلي چې حکم یو کوي دی را خلاص کې راولی استخلصه لنفسي دی به زما مشیري ما سره به بس ځکه د یوسف علیه السلام علم او د هغه پویه او د هغه هوښیارتیا ورته معلومه شوه دانایي ورته معلومه شوه نو ځکه یې دا و چې استخلصه لنفسي ځان سره به ساتم زما خاص مشیر به د مشورې خاوند به او بیا چې یوسف علیه السلام حسینم او جمیلم ډېره قشته هغه کمیس یې مچولی او کم کمیس چې حضرت ابراهیم علیه السلام ته په اور کې جبریل علیه السلام اغوستی و د جنت کمیس او بیا په کوی کې جبریل علیه السلام د ده په غاړه کې واچو ځکه پلار ده ته دا غاړه کې اچولی و هغه یې چولی و جنتي کمیس او خوبصورته شخصیت او بادشاه هم هغه له جوړې ولېږلې په یو تخت باندې ځان سره کېنو ټولو وزیرانو استقبال هم وکړو الله وله عجیبه شکل هم ورکړی مزیدار د شکل خپل ځان له د انسان یو مخوریستوب د انسان دا شکل د تور او د سپین سره تعلق نه لري یا بعد انسان شرنګ نه توري دی که نه هغه له الله داسې د مخ یو عزت ورکړي خلک یې قدر کوي نو دی خو خشته هم بادشاه چې ته بیا تپوس وکړه او ده وله کوي مشورې ورکړې وی تا ځان سره مشیر کوم وینا اجعلني على خزائن الارض اني حفیظ علیم ما د خزانې د ځمکې خزانې یعنی د زراعت وزیر یو خو عام وزیر خزانې نه د ځمکې خزانه خو زراعت دی فصلونه دي او د خوب تعبیر هم دغې طرف ته چې قات به راځي نو زه ډېره حفاظت ګزاره میم حفاظت کوونکې میم امانتګره میم پوهېږم الله راله علم پوهه هم راکړې ده وی ډېره ښه ده وزیر زراعت مقرر دغه درمیان کې چې دی روت هغه عزیز مصر هم مړو کوم عزیز مصر چې دی ورسره مخکې د غلامۍ زندګي تېروله او د هغه چې کومه ښځه و زلیخه چې د یوسف علیه السلام سره محبت و هغه هم تقریبا د بوډاوالي عمر ته رسېدلې وه بوډۍ وه بیا بادشاه ورته درخواست کی دور منصور لیکلی دی بادشاه ورته درخواست وکړه چې یوسفه داسې وکړه چې دا زلیخه په نکاح واله خاوند یې مړ دی تا سره ډېر زیات محبت او ډېره زیاته مینه وه در سره او د هغې د هغه محبت او د مینې د وجې نه ته جیل ته هم لاړې هغې اقرار هم وکړو چې غلطي زما وه څه ګناه الله د هغې نه هم نه ده صادره کړې هم الله د ګناه نه بچ کړه کومه غټه ګناه چې ده ته خو الله سې مو ساتلې دا زما یو درخواست ومنه د هغې زړه به لږ په قلار شي او خاوند یې مړ دی په نکاح والا
یوسف علیه السلام دا هغه بادشاه هغه درخواست قبول کو او زلیخې سره بیا نکاح وکړله. نکاح نه پس عجیبه زندگی و. بیا یو ځل یوسف علیه السلام هغه د ښځې او د خاوند منځ کې چې کوم تعلقات دي هغې ته به زلیخې هېڅ توجه نه ورکوله، هېڅ قسمه. یو غاړه کې به ناسته و، نفل به یې کول، الله به یې یاده و، جلا به یې کوله. یوسف علیه السلام ته یو ځل تپوس وکړه زلیخې زه خو هغه مینه محبت چې ستا کم ما سره مخکې و او ته کم محبت چې ما سره لره هغه خو پرېږده وه چې کوم د ښځې د خاوند خپل تعلق یې هم را سره نه ساتې دا ولې هغه محبت دې څه شو، هغه مینه دې څه شوه. زه هغه وخت غلام وم، اوس زه وزیر یم او د بادشاه د دربار خاص انسان یم، نو ستا هغه محبت مینه خو ډېره زیاته وه او هغه پرېږده وه هغه د ښځې خاوند چې یو سر بل سره کمه مینه یو کم محبت یې هغه هم ما سره اوس نه ساتې دا ولې وی هغه وخت چې زما تا سره کم محبت او مینه وه زما زړه کې خالص ته پروت وی او ته زما په زړه کې موجود وی. خو چې ته جیل ته لاړې او بیا د جیل نه راووتې او ته جیل ته ورسېدې نو ما الله ته رجوع کړې ده، د رب العالمین ذات ته مې رجوع کړې ده. اوس زما ټول زړه د الله سره دی، زما زړه کې اوس هغه شی ختم شوی دی، د هغې په ځای ما الله ته ډېر درخواستونه کړي دي، ډېرې توبې مې وغوښتې دي، ډېرې معافۍ مې وغوښتې دي، او ستا په ځای زما زړه کې الله ناست دی، د الله محبت ناست دی. هغه څیزونه زما د زړه نه وتې دي. ختمه ده هغه خبره. بیا الله تعالی دوه زامن د یوسف علیه السلام او د زلیخې نه پیدا کړل. یوه لور ته الله پیدا کړه، هغه لور بیا د ایوب علیه السلام په نکاح کې ایوب علیه السلام ته واده شوه. بهر کیفه چې دی کله واپس راغی او دی وزیر شو، اووه کاله چې کوم خوب لیدلی شوی و د هغه خوب مطابق د فراخۍ کالونه شروع شو. ځمکې داسې غلې راوچتې کړې، غنمان زرغون شو، او هغه زمانه کې چې کومه د ځمکې سبزي وه یا د ځمکې غله وه په ډېر وافر مقدار کې هغه خوب لیدلی شوی و ده چې اووه کاله به بارانونه مي، اووه کاله به غلې هم زرغونې شي او د هغې نه پس به اووه کاله قحط وي. نو د اووه کاله چې کوم غله زرغونه شوه حضرت یوسف علیه السلام ته خو الله علم ورکړی و، د هغې دپاره یې غټ غټ ګودامونه جوړ کړل. فوراً ورپسې ورته پته وه الله ښودلې وه د خوب نه چې اووه کاله قات به راځي. نو که دا غله مونږ اوس ختمه کړو نو اووه کاله او بیا څه کوو؟ هغه غلی په غټو غټو ګودامونو کې په هغه وږو کې سنبال کړه. تېره جمعه مې تاسو ته ویلي چې وږي کې غله کېږي نه خرابېږي نه، هغه یې سنبال کړل او ټوله یې خوندي کړله. اووه کاله به چې څه خلکو خوړل او یې ساتل، او چې کم د حکومت ځمکه وه هغه ځمکه کې هم غلې وکرلې. که د خلکو نه به کومه غله وزګاره شوه د خلکو په پټو کې هغه به هم د فوراً واغېشتله او ټول ګودامونه ډک شو. ورپسې اووه کاله قات راغی، اووه کاله چې کوم قحط راغی نو بیا به هغه غله یوسف علیه السلام د ضرورت مطابق خرڅوله. خلکو سره خپلې غلې هم نه وې، د ساتلې وه به یې خرڅوله ضرورت مطابق په پیسو باندې او دارنګې په نورو څیزونو باندې. نو د مصر چې څومره خزانه وه هغې د پیسو نه د زرو نه د سرو د سپینو نه بلکل ډکه کړه. اوقات داسې و په اووه کاله کې چې د مصر نه بار په میلونو په سوونو میلونو باران بلکل بند و. د کله چې باران بند شي که نه نو ګورې دا رزق که یو سړی وي چې زما ځمکه او زما پټی دی، بېشک دا ځمکه او پټی روزي زرغونوي، خو د چا په حکم یې زرغونوي؟ د الله په حکم. الله که باران بند کړه دا نیرونه به بیا نی ختموي. دا مونږ نه لیدل څه زمانه مخکې دې نیرونو کې مو اوبه وچې شوې. لږ غوندې یو میاشت باران بند شي نو بیا کویان هم اوبه وچېږي، بیا درک ته اوبه نه لګي. دا خو د رب العالمین یو نظام دی، دا زمونږ ایمان دی او دا زمونږ عقیده ده چې روزي په دې ځمکه کې پرته ده، خو ګورې د الله په حکم. الله چې غواړي درکوي به که الله ونه غواړي ځمکه به دې مي، جایداد به دې مي، مال به دې مي، قات به در باندې راولي.